علیکم. وعلیکم سلام. څنګه کاکا خیر؟ خیر دی شکر دی الحمدلله. کاکا دا کم ځای؟ زه خو مومان دی ما. څونه وخت دلته وشو پنډۍ کې؟ یاره دلته مې وشو 10 کاله خو به کېږي. ژوند څنګه تېرېږي دلته؟ ژوند بس ښه دی گزاره کېږي نه. گزاره کېږي. د ستا د دکان په کم ځای کې دی؟ دا مدینه مارکیټ کې. راجا بازار کې دی. راجا بازار کې. بازار کې کوم کپړې دي تاسو سره؟ موږ سره به دا کډای مډای والا دي نه. د دې نه د کپړو شروع کوو ته به موږ ته د قیمت هم وایي دا څنګه کپړه ده د کم ځای نه راځي پاکستاني ده چاینا ده کومه ده دا چې کومه ده دا کومه دا خو بیس چاینا دی او کار به دلته موږ خپل کوو. دا څنګه دا خلکو ته پښتو کې وایي چې بیس چاینا څه مطلب چې لکه مین کپړه د چاینا وي او کار به تاسو ماشین به دلته چلیږي او دا بیس چې کوم دی دا کپړه دا د چینای او دا په 100 روپۍ باندې دا تقریبا چې دا 15000 روپۍ باندې نو تقریبا 15000 روپۍ کمیا زیاته به کې کېدای شي. نه نه زمونږ ریټ یې وي. تاسو ریټ یې وي او د کې رنگونه سوي د کې رنگونه تقریبا شپږ رنگونه د خلک واده لپاره استعمال یا کور دا واده لپاره استعمال صرف واده پر ورځ باندې استعمالي بالکل. او دا چې کومه دا کومه کپړه ده دام دغه کپړه د خو دې باندې کار له کم شوی دی او پاغي لګ زیات شوی هغه باندې زیات شوی دا په 100 روپۍ باندې دا 200 او دا د کې سو رنگونه دي د کې مو رنگونه یا د کې مو رنگونه او خواته دا چې کومه تاسو نه زیرا کې دام دغه شی دی بس دومره قیمت لري نو دام دغه قیمت او دا لاندې چې کومه پراتی دي دا ویلوټ دی ویلوټ د ویلوټ څنګه شي دا څه د لپاره خلک استعمالوي دا د یخنۍ لپاره خلک استعمالوي چې یخنۍ دغه کېږي وادره دا او د کې څو رنگونه دي کې واته رنگونه پکې او خواته دا چې کومه دا کومه کپړه ده دام شفون دی دا ته ځکه کلاو کړم دا کنه دا چې کومه ده دا بالکل د کې څو رنگونه دي د کې واته رنگونه د قیمتونه څه دي دم د 2200 2100 کې مطلب دا چې 2000 نه ختم کې 6.5 دی نه 2000 روپے نه کته خو کې نشته دی او د کې رنگونه سوی د کې ماته رنگونه اوس دې طرف تر اوس دا ډېری خاصه کپړې تای خو دې دا کې خلکو زیات سیاسي خلکو دا غوستي دا کومه کپړه هم دام دا رنگنزا کپړه ته وای دا پاکستاني ده که کم ځای دا نه د چاینا ده چاینا ده چاینا او د کې څو رنگونه د کې شپږ رنگونه و او د لپټه چې کوم دا په سر باندې رامن کیږي کنه نو بچا وا په ولګي کې بیا لوزیو شاوه نه لګیدل نه رامنی کنه او دې په پرتګم کار شوی کنه صرف نه پرتګ باندې کار نشي صرف په پټا باندې کمیس او خواته دا چې کومه ده دام چارجر دی د دې سو قیمت دام دا 15 روپۍ قیمت لري او دا نور دا چې څه کوم دا نوري کوم لګي یره ټول دغه یو شی دی بس یو خر دی او کته په بدره کړی دی نو دغه شی بدللی دا به څه عجیب غوندې کپړه نه ده نه دام دغه شی دی مزه پدیم دا کار دغه کار دی بالکل څه پیغام به خلکو ته ورکې تا ډېر خلک ګوري نو بس خلکو ته دا پیغام دی چې بس دا ښه شی نه دی او بریټونو باندې ارزان دي او بس وړای د خیر اسانه زه شکریہ جزاک مهرباني جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه وروره خیر؟ الله پاک احسان دی الحمدلله. وخت مومن دی ورور دلته څونه وخت نو اوسېږي؟ دلته مې ټول عمر هم دلته اوسېږو الحمدلله. ټول عمر دلته د مومن په مخکې دومره کاروبار نه کاوه دلته زیات دی مدینه مارکیټ کې ډېر زیات نه دی. د الله پاک دی نه ضرور مې چا لګ او چا ډېر او چا کم. د دکان د لوکیشن لګ وینه ناظرین ته دا کم ځای کې دا مدینه مارکیټ راجا بازار راولپنډي. او ستاسو دکان په کوم نمبر دی که څوک؟ زما دکان 11 نمبر دکان دی. لاندې دا کې لاندې بیسمنټ عزیز الرحمن بلاک عبدالله ابراهیم. تاسو کومه کپړې دي؟ موږ څه انډین کپړم شته ور مې د چینایي شته د فیصل آباد ولم شته د کراچۍ ولم شته. د کوم ځای نه اوس موږ آغاز کوو چې موږ ته قیمتونه مو کپړې به مو پہچان مو راته د قیمتونه موږ سره تقریبا 9.5 روپونه شروع کیږي ور مې تقریبا 2000 روپه ورسره یو ځای نه آغاز کوو چې کومه کپړې نه شروع کوو دا کومه کپړه ده ته د کپړې طرف ته راشه کومه انډین الفاین دی دا د انډیا نه راځي دا انډیا نه راځي د کې څو رنگونه دي د کې 15 رنگونه ور مې د لس ډیزاین دي دا جمع کې استعمالېږي وړ کې دا ور مې دوانو سیزن کې استعمالېږي دوانو سیزن کې ښه کپړه ده بهترین کپړه ده بور مون خو نه گئی نه دای باندې بور نه راځي دا چې څونه لګي دا ټوټل انډین نه دا ټول انډین دی ور مې او دا چې کوم لګي دا دا انډین ده دا لاندې دا انډین نه دا انډین ده دا چې کوم لګي دا ته دین ته لګو خو کنه یو کپړه دي چې تاسو کولاو نشته چې وګورم موږ ډېر ښایسته کې دا ښکاره کېږي انډیا کې هم خلک استعمالېږي صرف پاکستان کې استعمالېږي دا فی الحال حاضر وخت کې پاکستان کې استعمالېږي پاکستان راوړی ده او جوړی انډیا جوړی انډیا رور او دې دا څو پیس لري 2 پیس دا 3 پیس دی رور 3 پیس دې څه کړای مړای شوی که نه دا کړای نه دا صرف پرنټ دی
صرف پرنټ دی صرف پرنټ دی وړو کې خو استعمالېږي که نه دا استعمالي کی زه دا به لږ چوته کوس په دې باره کې دا چې کومه دا منډي دا پاکستاني مال دی ور فیصل آباد والا دنک باندې جوړ دی دنک باندې دنک باندې جوړ په دی دې کې څو رنګونه دي دا لس ډیزاین یې رور مې د کا برانډ مال دی د برینډ مال برانډ مال دی دا په څو جوړه ده دا تقریبا 1250 روپے سوټ دی رور دا پښتانه ډېر استعمالي کې پنجابیان ډېر استعمالي بس رو موږ له پنجابیان ډېر راځي پښتانه ډېر کم راځي دا ولې بس دا بیل بیل تقسیم دی تقسیم بیل او دا لاندې دا چې کوم دي دا هم دې صدر ودا دا دې سره او پښتانه به کې کومه کپڑا استعمالي پښتنو هم پکې راته پښتانه رور مې د موږ اکثر ډېر کم راځي پښتنو چې استعمالي نو دا فل پرنٹ استعمالي کیدا دغه څو قیمتونه دي دا 950 روپے سوټ دی رور 950 روپے یو سوټ هم تور کوي کنه پرو جوړ بس رور مې اکثر خو نو ورکو چې ډېر مجبور شي به ورکو یو نیم دا سوټ نور څو پورې سوټونه ورکوي 15 شپږ لاس نه خرڅو رور مې د خرڅ یو هم خرڅو دوام خرڅو چې برابر یې الحمدلله خرڅو او دا نور د سشته کو دا کپ بس رور مې د موږ سم دا زر رور مې دا غبره ډسپلی لګیدلې دا بس ډسپلی ها دا ډسپلی کې نوري کپړې دي دا کپړې دي هم دا شی دي سو ورځ باندې تاسو د دکان کولاوي یا تاسو سو کنټیکټ کین دا په څه طریقه کار کنټیکټ دا چې الحمدلله سار 9:30 بجې دکان کولاو ورور او مخصوصا 9 بجې 9:30 بجې بل او جوسو جمعه پر ورځ باندې باندې په دې کاکا سم لګي خبرې کو دام لګ عمر نه لګ زیاده تجربه کاکا څنګه شکر الحمدلله تاسو نوم دی سمرګل تاسو کوم ځای دا مارور دی موږ د ویل عقی مومند دی مومند کې کوم ځای مومند کې د سوراندري سوراندري ډېر خپل ګیره دی پرېخته ډېر خوند سکه دي سو دا خدای الله شان دی کنه ماشاءالله الله دې تعالی توفیق درکړي چې تیم پرې دي الله دې موږ ټول له دې توفیق راکړي او بچپن نه دا ګیره پرېخو کو وستي دا بس یاره څه معمولی شان ډېر هم نه د ګیره خرابولې عمر به تقریبا سو نه عمر تقریبا 50 سال به 50 سال ډېر زر دی دا وخت سپین شو نه بس منګه خاندانی د سفلا زر لګه وخت سپینیږي دا څه وجه دا په دان نوې کول چې کومه دا 15 کالو کې بډاګان شي دا زاړه چې کوم دي دوی وردا اصل خبره ده کنه چې څه خوراکونه د سراغلي دي چې هر شی د ګرم مصالحو نه جوړ دی رول مې څوک یو شی خوري څوک بل شی خوري بس بد پرېزي ډیره ده ډېر ژوند لیدل دی پښتنو ته څه پیغام ورکړي پښتنو ته بس پیغام ورکو بس چې ته الله پاک دې خوشاله لري او الله دې په اتفاق لري امين جزاك الله آمين آمين